د هغه ښځو مونځ کولو هیڅ فایده نشته. د روژې نیولو هم هیڅ فایده نه وي. که ته نفلونه کوي، که ته حج وکړي، ته عمره وکړي، نو بیا هم د هغې څه فایده نشته، ځکه چې ستا خاوند تا نه خفه دی، ستا خاوند تا نه ناراضه دی. که ته خپل خاوند راضي کولی نشي، نو که ته دا مونځونه کوي، که ته حج کړی وي، که ته نفلونه کوي، که ته تلاوت کوي، خو چې خاوند دې راضي نه وي، نو دې هیڅ فایده نشته. د هغه ښځې خاوند ټکانه چې ده هغه جهنم دی، چې کومې ښځې نه خپل خاوند چې دی هغه خفه وي. او کومې ښځې نه چې خاوند خفه وي او هغه شپې ویده شي، نو هغې باندې ټوله شپه فرشتي چې دي هغه پې لعنت وایي. نن سبا دا خبره زموږ په کورونو کې ډیره عامه ده چې خاوند اکثر خپه وي او بیا ویده شي. وړې وړې خبرې چې وي په هغې باندې کور کې جنګونه وشي، خبره چې ده هغه خپګان له لاړه شي. دا خبره ښځه دومره سیریس نه اخلي چې خاوند زما نه خفه دی، خو دا اصل کې ډیره سیریس خبره ده. که ته غواړې ستا مونځونه قبول شي، ستا تلاوت قبول شي، ستا حج عمره قبول شي، نو خاوند دې مه خفه کوه.